السلام علیکم. په نوي ویلاګ کې زه لمر وهاب ستاسو سره حاضر یم. نننی ویلاګ په ډېر ښکلي ځای باندې دی. راځئ چې نننی ویلاګ سټارټ ګډ دی او دا ډېر زبردست ځای دی. دا زموږ د کلي د پاسه دی او دا د کتې نه څلور ګوټه ښکاري، خو چې بر راوخېږي دا تقریبا د دریو چتو د آبادي نه دنګ ځای دی. کته دا ځایونه تاسو ته ښکاري تقریبا دا دریو چتو نه دنګ ځای دی. دا اوس مونږ د غر سر ته راوختو. دا پکې ځایونه دي اوس ته به ښکاري. اوس په دې لار مونږ په بره خېږو. ډېر زیات زبردست ځایونه پکې دي. نور هم په اپله چې کوم ځایونه دي هغه پکې تاسو ته مونږ ښیو. دا ړومبی ځای دی. ځای چې ځو په بره په دې ځای به روزي بیا خو کته پکې لږ ځای ګران و. ډېره وجې ما دا کیمره بنده کړه. په دې کې نور بر هم داسې قانونه شته هغه درته هم ښیو. چېرته هم مه ځئ. زموږ دا ویلاګ پوره وګورئ. کته کورونه چې ښکاري دا زموږ کلی دی. دا مونږ ډېر دنګ ځای ته راختلي یو. دې نه هر څه داسې صفا صفا ښکاري او ښکلی سپرلي موسم دی. نه هر څه ته صفا ښکاري. اوس په دې ځایونه مونږ خېږو. په دې لار باندې هغې ځای ته به ځان رسو. اپله به چې ځو. په دې کې ډېر ښکلي ځایونه دي. هلته به ځو. چېرته هم مه ځئ. زموږ ویلاګ پوره وګورئ. انشاءالله چې تاسو پکې مزې واخلئ. نورو ویلاګو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. هغې ځای ته رارسېدو. د پاسه هغه ځای ښکاري پورې بره. دا راسره بل ملګری دی. وایي تندوڼې به وشکو. تندوڼې ډېر ښکلی بوټی دی. خلک یې خوري. پوهه کې بیا خوري بره او نور وګورئ. او د دې سر ته خېږو. تاسو ته به دا بل ملګری راغی. خو دی یو خاص غټ دی. دی سلو سلو راوختو او موږ لږ مخکې راختلي. موږ ویل ویډیو به وکړو او تندوڼې به لږ وشکو. دا د برې طرف دا ښکاري. دا سرونه دي. کته پکې هغه ځای دا یو سر دی. دا لږ ډېر داسې دې ځای نه علاقه ښکاري. دا زموږ د کلي غرونه ډېر ښکلي ښکاري او کېدای شي دا پورې چې کوم مسته ښکاري دې ته هم لاړ شو او په بره به هم خېږو. تاسو ته نور ځایونه ښیو. انشاءالله چې تاسو به دا ویلاګ خوښ شي. چېرته هم مه ځئ. دا ویلاګ پوره وګورئ. دا اوس موږ د هغې په سر ناست یو. دا یې سر دی. اپله شاته هم دا خان ناست دی. خانو ته څنګه وایې؟ مزه کوي ځای که دلته پکې خلک وخوله راغلی دی. هغه دي یو دوه درې کسان را روان دي او غرمه ډېر تېز دي. بره مونږ ځو. کوشش کوو چې لاړ شو. سر کې ډاګونه دي او خلکو ترې ونیوالې کچې کچې دغه پاتې شوي دي. او زموږ دا یو ملګری تندوڼې ګوري. ورکه چې دی وګورئ تاسو ته په اخره کې مونږ بیا وښیو چې دا تندوڼې بوټی ډېر ښکلی بوټی او
مونږ هغه ملګری راغی دا دومره تیندوڼې راوړل دا تیندوڼې دا چې تړکه ورته وکړې پوه شي دا ډېر ښکلې دې لږ راوړو او چې دله ورکوزاله پورې ماسپښین ډوډۍ وخوري والا لږه او که ستاسو هم خوښ یې نو غرونو ته او دا پټو په جاړو کې ډېر ښکلې به راځو او ښه ډېر به وړو بیا به لږ نه وړو دا له پورې ماسپښین ډوډۍ خورو ستاسو په بیټه کې نه داسې ځو دا لار ده اسان لار دا ده نه مړه تا پې ځان ستړی کو بس مونږ واپس یې وکړل دی غر نه ځو او په دې کلي به ځو بیا به خاندې بیټک ته ځو او بیا به خاندې بیټک نه ځم کور ته او چې نور شاړونه واغوستو تاسو سره ایډ کو په دې کې به ایډ کو او انشاءالله چې ډېر ښکلی ځای ته راغلي یو او که دا ویلاګ خو خوښ شوی چینل سبسکرایب کړئ ویډیو شیر کړئ لایکس یې کړئ کمنټس پې وکړئ تاسو دا ویډیو خوښه شوې نور ویډیوګانې غواړئ نو کمنټس پې وکړئ ضروري او چې تاسو لره کوم ځای ویډیو پکار دی تاسو له موږ راوړو تاسو صرف په کمنټس کې ووایئ او موږ ځو اوسو زموږ سره وځئ چېرته هم مه ځئ آخرکار موږ واپس شو تقریبا کور ته راورسېدو او بس دا ویلاګ هم په دې ځای ختمو که دا ویلاګ ختم شوی خوښ شوی دا چینل سبسکرایب کړئ لایک یې کړئ او که د فیسبوک د پاڼې نه یې ګورئ نو پیج د سره فالو کړئ لایکس یې کړئ او شیر یې کړئ او که زما نه به څه غلطي شوي نو معافي کوئ والسلام